محترم ورو سید محمد صاحب د کندهار ولایت د اولې ناحیې اوسېدونکي پوښتنه کړې ده. وای په روژه کې مې داسې یو کار کاوه چې روژه په متېدله، خو البته زه نه پوهېدم. اوس وایي یوازې قضا را باندې واجبه ده او که قضا و کفاره دواړه واجب دي. محترم وروره تا د خپلې پوښتنې تشخیص نه دی کړی چې تا روژه په څه شي ماتوله، په خوراک، څښاک، په سګریټو، په نسوارو، په څه شي دې ماتوله؟ نو که هغه راته مشخصه کې موږ به بیا جواب درته درکړو. دویمه پوښتنه دې دا کړې ده چې د قسم کفاره څه شي ده. محترم وروره یو څوک چې قسم واخلي او بیا حنیس شي، قسم مات کی، نو کفاره اول دواره لسو مسکینانو ته غنم ورکول دي، البته نیمن غنم هر مسکین ته، یا به د نیمن غنمو قیمت ورکوي. که چا دومره وس درلودی هغه چې روژې ونیسي، روژې بسنه و کفایت نه ورته کوي. البته که چا د 5 منه غنمو قیمت نه درلودی نو بیا به هغه 3 روژې نیسي او متصله به نیسي. والله اعلم بالصواب.